وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله رب العزت بتوفيق سرا او داغه پر رحم او کرم سره من په کتاب عمدة الاحکام کې د زکات مسلو وضاحت کو او حدیث من ذکر کړو چې داغي د وضاحت پرنا کې منګ د سرو زرو د سپینو زرو نصاب او د زکات مقدار طریقه کار د نغدو د ټول بیان شیو. بیا پکې دا خبره بیان شوې وه چې د 15 اوښانو نه کمې پکې زکات نشتی، نو د څاروو نصاب چې چا سره څومره څاروي څومره زکات پې کېږي او په زکات کې به څه څه ورکوي. بیا د هغې نه بعد د میوو او د فصل د هغې څه نه څه تذکره شوي او تفصیل به یې نن کېږي انشاءالله. همونږ د اوښانو د زکات مسله تفصیلا بیان کړې وه. بیا هغې نه بعد د غواګانو، انسان سره غواګانې دي، یو کس سره میښې دي، د هغې د زکات مسله هم تفصیلا ذکر شوې. بیا د هغې نه بعد په بهیمة الانعام کې ګړې او بیزې راځي او زکات هم دې کې دي. بهیمة الانعام اوښان شو، غواګانې شوې او ګړې بیزې. په عربي کې دې ته الغنم ویلی کېږي، غنم الغنم. او ولې دې ته غنم ویلی کېږي؟ وایي چې څوک پې حمله وکړي که نه او رانیسي، نو د دوی سره دې څه طریقه کار نشته چې ځان پې بچ کړي، نو دا غنیمت دی د هر چا دپاره. یعنې که څوک پې حمله کوي، تختی یې پټی یې، نو ګړي بیزې خو چاته څه نشي ویلی، نو دا غنیمت دی، نو دې لپاره غنیمت شو. نو ځکه دې ته په عربي کې الغنم ویلی کېږي. او دې مباره کې ښه تفصیلي حدیث راغلی انس بن مالک رضی الله عنه په صحیح بخاري کې دی چې په هغې کې رسول صلی الله علیه وسلم هغه مقدار ذکر کړی دی او نصاب ذکر کړی دی. ښه شرطونه ما تېر شوي درس کې ذکر کړي وو چې د څاروو د زکات دپاره څه څه شرطونه دي، هغه ما ذکر کړي وو، بیا یې تکرار ته ضرورت نشته. و حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم وی اذا كانت 40 الى 20 و100 شاه، اذا كانت 40 الى 20 و100 شاة، چې د 40 نه د 6 پورې، نو په دې کې یوه ګډه ده. معنی 40 نه کمي په باندې څه نشته، 40 نه د 6 پورې 120 120 پورې په ده باندې یوه ګډه ده. بیا وایي چې فاذا زادت على 20 و100 الى 200 شاتان، د 120 نه والا د 200 پورې چا سره یې ګړي بیزې په ده باندې 2 ګړي دي. د 120 نه 200 پورې. بیا د 201 نه د 399 پورې 399 پورې 3 ګډان یا 3 ګړي دي. 201 نه دې باره کې ښه صحیح حدیث دی. ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ 400، چې 200 نه واوړي بیا پکې څه نشتي تر دې چې 400 ته ورسي، یعنی 399 پورې
دې کې 3 ګډان دي یا 3 دي. که چې د هغې نه زیات شو بیا به څه کېږي؟ بیا په هر 100 کې یو، په هر 100 کې یو. بیا تفصیل اسان دی. دا د بیزو ګډو د نصاب مسله وه. اوس دلته بله مسله یاده کوي. یو سړی دی د هغه سره ګډې دي، د هغه سره بیزې هم دي، المعز او ضأن، ګډې بیزې دي، ګډې ورسره هم دي بیزې هم دي، دا جدا دي، دا جدا دي. نو اوس به دې که د زکات ورکوي نو د چا نه به یې ورکوي؟ د ګډو نه به یې ورکوي که د بیزو نه به یې ورکوي؟ نو په دې کې تحقیقي قول دا دی چې د کومو شمار ډېري د هغې نه دې ورکړي. که د ګډانو شمار ډېري، د ګډو شمار ډېري، ګډه دې ورکړي. د بیزو شمار ډېر دی، بیا دې بیزو نه ورکړي. ښه، او که چېرته دواړه یو شی دی، شمار د دوی تقریبا یو شان دي، نیم دا دي نیم دغه دي، نو بیا خپله مرضي ده چې د کومه به ورکوي. والله اعلم. ښه، دا بله ډېره اهمه مسله ده. یو سړی دی د هغه څاروي دي، مال دی، خو هغه په مختلفو ځایونو کې دي، څه په یو ځای کې، څه په بل ځای کې. دې کې زکات شته او که نه، دا خو اتفاقي مسله ده. په منځ کې که سفر نه وي، یعنې په کلي کې دي، په خپل علاقه کې دي، څه دلته څه هلته، دې کې خو زکات شته. مسله هله راځي چې کله دا څه د ده په خوا کې دي او څه دومره لرې دي چې هغې ته په سفر کې، نو په هغې کې بعض علما وایي په دغې کې زکات نشته. حالانکې دا قول کمزوری دی، دا ټول د ده مال دی، اگر که هغه په جدا جدا ملکونو کې، اگر که هغه په جدا جدا ملکونو کې. اوس رسول صلی الله علیه وسلم ویلي چې د 40 نه د 6 پورې دا دي، بیا دې کې دا نصاب دی، دومره دومره دی. یو ځای کې رسول صلی الله علیه وسلم دا تفصیل نه دی کړی چې دا د ده په خوا کې که دا په بل ملک کې، خو چې د یو انسان مال دی، اگر که د دې ځایونه جدایي، دا ټول به یو شمارلی کېږي. څه ګډې بیزې د انسان سره هغه د ده خوا کې دي، څه ګډې بیزې په بل ملک کې دي، څه په بل ملک کې دي، څه په بل ملک کې دي، دا ټول د یو انسان مال دی. نو دی به ترې زکات ورکوي. بله مسله، د یو انسان سره اوښان دي، غواګانې دي او ګډې بیزې دي، نصاب ته یو هم نه رسي، نه اوښان، نه ګډې بیزې، نه غواګانې. سړی سوال وکړي چې دا ټول زه را جمع کړمه نو نصاب پې برابرېدی شي؟ نه، دا ته نشي یو ځای کولی. نه اوښان د غواګانو سره، نه غواګانې د اوښانو سره، نه غواګانې د ګډو بیزو سره، چېرې دا جمع کوم او نصاب ته یې رسومه، دا ته نشي کولی. لکه یو سړی د هغه سره کجوره ده او د هغه سره کور دی او دې کې زکات دی، دی وایي چې یاره زه دا کور او کجوره یو ځای کوم چې نصاب ته ورسي، نو کور او کجوره نه یو ځای کېږي، دا جدا دي او هغه جدا دي. بله مسله هغه دا یاده کوي، مونږ خو دا واورېده چې تا سره دومره شمار یې د ګډو بیزو، نو د هغې نه به یو ورکوې، چې دومره یې د هغې نه به 2 ورکوې. دا چې کوم څه مونږ ورکوو په زکات کې، نو د دې عمر به څومره وي؟ نو جواب د دې عمر هماغه پکار دی کوم چې په قربانۍ کې، کوم چې د قربانۍ څاروی موږ حلالوو، هماغه عمر به د ګډي، هماغه عمر به هغه به د بیزي. والله اعلم. ښه، بله مسله، حدیث کې دا راځي، په صحیح بخاري کې دا حدیث دی، په هغې کې دا دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي لا يخرج في الصدقة حرمة ولا ذات عوار ولا تيس. په زکات کې چې کله ته زکات ورکې که نه، څاروی پکې ورکې، نو وایي چې په دې کې به حریمه نه ورکې. حریمه څه ته وایي؟ هغه څاروی چې عمر
دومره زیات دی چې غاښونه ولیدلی دي. دا اوس ته بلکل پالتو سره هلې ورکوې او د الله دپاره چې څه ورکوې نو ته څنګه رالږې او کوم رب چې دله هر څه درکړي دي په هغه څه کې ته یو پالتو څه ګوره او د الله په نوم ورکوې. ولا ذات عوار، ذات عوار هغه چا ته ویل کېږي چې ښکاره عیبجن، هغه څاروی چې هغه ښکاره عیبجن دی. او قرآن کې الله رب العزت دا ګیله کړې ده ویجعلون لله ما یکرهون، او دوی د الله دپاره هغه څه غوره کوي چې د دوی بدي شي، د دوی ځان دپاره نه خوښ الله لی ورکوي. او دا د ډېرو انسانانو طبیعت دی. زه په دې مسلمانانو کې یم چې د هغوی د بعضو دا طبیعت دی، په کپړو کې، په خوراک کې، په دې کې به دی ګوري چې کم شی پکې کمزوری دی، کم د ده نه بېکاره دی، هغه به بیا دی د الله په نوم ورکوي. حالانکه الله رب العزت په قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تاسو د نیکۍ هغه اوچتې مرتبې ته د هغه وخته پورې نشئ رسېدی چې څو پورې تاسو خرچه نه یې کړي د هغه څه نه چې تاسو یې خوښوئ. قرباني دې ته وایي. او که یو سړی زموږ دپاره دا راکړي، قرآن کې الله دا خبره هم ذکر کړې ده. د سورت البقره کې دا خبره ذکر شوې ده چې تاسو د الله دپاره چې څه ورکوئ نو پاک ورکوئ، لکه څنګه چې ته د ځان دپاره خوښ یې. موږ دا نه خوښوو چې موږ له یو سړی داسې څه راکړي چې هغه عیبجن وي، نو بیا د الله دپاره څنګه ته هغه څه ورکوې چې هغه عیبجن وي، هغه پالتو وي، هغه کمزوری. او دا څه چې دي دا هم د هغه رب دي. عجیبه خبره ده، په ته یې دومره احسان وکړو چې ته د دې خاوند شو چې زکات ورکړي، په ته یې دومره احسان وکړو چې ته اوس زکات ورکړي، چې د دې ورځې خاوند شو، نو اوس ته چونچه راکړې د الله په حق کې. اوله کې دي څه لکه یو سړی په شپږ شلو ګډو بیزو کې یوه ګډه یا یو دانه ورکوي او دې په هغې کې هم قصې کوي چې دا څنګه او دا ولې او دا داسې او دا د ایمان کمزورتیا ده. ولا تیس، او پیسه به نه ورکوي، پیسه نر چې کم دی وریځې کې چې دنه فایده اخیستی کېږي. دا اوس وګوره د الله مهرباني ده. صحیح د زکات ورکه، خو رب العالمین پکې د دې لحاظ کوي چې ده ته پکې نقصان هم ونه رسي. الا ما شاء المصدق، مګر که هغه صدقه ورکوونکی غواړي په خپله مرضۍ ورکړي، هغه جدا مسله ده. یو حدیث کې دا هم راغلي دي وإیاک وکرائم اموالهم، وإیاک وکرائم اموالهم. زکات چې څوک را جمع کوي هغوی ته یې ویلي ګورې د خلکو غوره مالونه به نه رالي. خلاصه د دې حدیثونو هغه دا ده چې په زکات کې به درمیانه شی ورکړی کېږي، نه ته هغه ګډه یا ګډ یا بیزه ورکولی شي چې هغې کې ښکاره عیب دی، مرض دی، یا عمر ډېر زیات دی، یا کمزورتیا ښکاره ده، او نه په دې کې به هغه غوره څه اخیستی کېږي. چېرې په ټول مال کې هغه څاروی غوره دی، هغه غوره دی، هغه دغسې راوړه، نه داسې به هم نه کېږي. ځکه په دې باندې علماو لیکل کړي تفصیلي، لکه غوره مال اوس مثال کې په څاروو کې یو څاروی داسې دی چې هغه سم سورب دی او هغه د ساتلی دی دپاره چې غوښه ډېرې بیا به ټیم کې به حلال کو به خو دا ته مه راوله. دغه شان نر ته ماله ځکه چې د هغه نه دی فایده دی.
دغه شان یو څاروی دی چې هغه حامل دی بلار به ده دا تیم ماله ځکه چې دې نه دی فایده لري او دا ټوله د رب العالمین مهرباني ده رب په مونږ باندې ډېر مهربانه دی خو دا زمونږ بې وفایي ده د الله سره چې کله د الله خبره راشي نو بیا موږ کله یو بانه کله بله بانه کله یو عذر او کله بل عذر ذکر کوو بله مسله اوس دې حدیثونو کې خو رسول صلی الله علیه وسلم دا ښوولي دي چې ته به ګډ ورکې ته به ګډه ورکې ته به اوښه ورکې ته به سخی ورکې یعنې ښوولي دي چې دا د څاروي به ورکې اوس که د دې په ځای سړی قیمت ورکړي نو دا به څنګه الجواب اول دا خبره یاده کوي چې د ټولو نه غوره طریقه هغه دا ده چې په دې حدیث باندې عمل وشي لکه اوس رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته ویلي چې ته به دا څاروی ورکې دا به ورکې دا به ورکې د دې نه بې ضرورته اورېده قیمت ته او مال ته دا غوره طریقه نه ده ها اوس یو سړي سره هغه څاروی نشته کوم چې ورکول غواړي لکه د اوښانو په مسله کې موږ هلته تفصیل ذکر کړو او که چېرته ضرورت وي نو بیا بعضو محققینو علماو پوخانو او اوسنو د هغوی دا فتوه شتي چې د ضرورت او د مصلحت په بنا قیمت هغه ورکولی شي خو دا هله چې کله انسان ته محسوس شي چې اوس ضرورت ډېر دی او مصلحت هم په دې کې دی نو بیا ورکولی شي ښه ما دا مسله ذکر کړې وه د څاروو په زکات کې چې دا به سائمه یو سائمه هغه څاروي ته ویلی کېږي چې هغه اکثر کال چې هغه سریږي نو هغه په عام چې کوم مباح واښه دي د هغې نه هغه خوراکونه کوي ګیا د عامه مباحه هلته که چېرته دا انسان وله پیدا کوي او دا مالک نو بیا پکې زکات نشته اوس په دې باندې تاسو یو مسله ته بیانوم یو سړی دی د هغه سره 15 ګړي ویزې دي 15 او دا 15 ټول هغه دي چې سریږي بهر دا سړی په هغوی باندې خرچه نه کوي مالک ما تاسو ته تېر شوي درس کې وایي چې کله ناکله پکې خرچه کېږي خو عامه طریقه دی چې دوی بهر ځان له سریږي او 15 سره داسې دي 15 چې په هغوی باندې دی خرچه کوي دی ولې د خوراک بندوبست کوي دی ولې یو شی بل شی راوړي نو اوس دا 15 او 15 څو شو 40 په دې کې زکات شته ولې زکات شته کمې دپاره چې ما دا مسله شروع کړې ده ستاسو توجه نشته نه چې 15 باندې زکات نشته ځکه 15 باندې خرچه دی کوي نو دا شوي 15 نو څنګه به زکات دی یا خو نصاب نه پوره خو موږ اکثر ویلي خو ما دا 15 هغه دي چې دی پې خرچه کوي د ده سره غوجل کې دي ولاړ دي هر څه وله دی کوي د دوی هغه لږ دی د هغوی هغه ډېر دی خو هغه ډېر چې دی بیا نصاب ته نه رسي 15 ونه حدیث کې 40 راغلي دي نو هغه نصاب ته نه رسي نو په دې کې زکات بیا نه وي بله ډېره اهمه مسله مې ذهن ته راغله لکه یو سړی دی د هغه پټي دي او د ده په دې پټو کې د څاروي ګرځي او سریږي هلته د ده په دې پټو کې نو اوس دا ته په څه کې حساب دی هغه ګډو بیزو کې چې دا سړی به په خپله خرچه کوي هر څه ونه راوړي کله دا په هغه کې دي چې بهر ګرځي او سریږي او کومې چې مباح او روا ګیا او واښه دي هغه خوري په څه کې به حساب وایي
ګوره یو سړی دی هغه سره پټي دي ښه ډېر او د ده دا ګړي بیزې په دغې کې سریږي نو دا خرچه د انسان خپله شوه دا داسې نه چې دا بهر سریږي دا خو د خپله خرچه ده د خپل ځای دی نو په دې کې زکات نشته او دا هم د الله رب العزت رحم او کرم دی بله مسله په دې د څاروو په دې زکات کې یو بله مسله راځي هغې ته په عربۍ کې الخلط ویله کېږي چې دوه پارټنران یې هغوی ګړي بیزي یو ځای کړي دا مسله به زه مختصر ذکر کړم حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم لا یجمع بین مفترق ولا یفرق بین مجتمع چې دوه چې کوم څاروي یو وي هغه به جدا کینه چې کوم جدا شي هغه به یو کینه دا څنګه لکه اوس دوه کسان دي هغه پارټنران دي ګړي بیزي د دوی شریکې دي سره د یو سره دي سره د بل سره یا اوښان دي سره د یو سره دي سره د بل سره دا شنغواګانې او مېږې او په دې باندې کال تېر شو نو په دې کې نصاب ته دا ټولې رسي ټولې نصاب ته رسي حالانکې دا دوی جدا جدا دي نو په دې کې به زکات یي او که نه نو او په دې کې زکات شته دا داسې دي لکه د یو سړي مال چې مثال پې واله یو سړی دی یا موږ به داسې ووایو 40 پارټنران دي 40 او د هر یو ګډه ده څو شو 40 نو په دې کې زکات شتي که چې دوی دا مال د شریک مال دی نو په دې کې زکات شي اگر که چې جدایي کې بیا پکې څه نه رسول صلی الله علیه وسلم وایي اگر جمع شي به جدا کې نه دا نه چې د زکات نه د پټېدو دپاره سړی وایي چې نه دا خو د هر یو جدا جدا ده نه په دې کې بیا زکات شتي ها دا زکات چې کله ورکړي نو دا نه چې موږ یو ته وایو چې ستا د هغې نه یې واخیستو لکه اوس یو کس سره 100 ګړي بیزي دي بل سره هم دي 100 او دوی یو ځای کړي دي چې یو ځای کړي دي نو زکات چې کله دې نه ورکوي نو داسې به موږ نه وایو چې د یو ته وایو چې ستا د هغې نه اخیستی دی زکات کوم څاروی چې بولې هغه ستا د هغې نه نه دا به دوی داسې حسابوي چې نیم په دی او نیم په ده باندې پته نه شي چې په دې مسلو تاسو ورسېدی او که نه که نه دې مسلو ته زموږ ضرورت نه راځي راځي ورته ضرورت خو هغه مسلې دي چې بعض مسلې هغه یې سړی وایي چې یاره دا ډېرې لرې دي او دا نشي کېدی چې موږ ته رامخې ته شي او زده کول یې دومره اهم نه بعض مسلې هغه چې انسان ته په ژوند کې راپېښېږي او ما تېر شوي درس کې دا خبره ذکر کړې وه که یو سړی ما ته وایي زما سره دومره مال نشي چې زه زکات ورکوم نو ما د هغې جواب دا کړی چې کیدی شي الله درله دومره مال درکړي هېڅ پته نه لګي دویمه دا ته به چېرته بل مسلمان ته طریقه وښیې درېیمه ما دا خبره ذکر کړې وه چې دا زده کول خالص زده کول دا عبادت دی لازم خو نه چې موږ به دې ته ډډه لګولي چې ما سره که ما ته دا مسله را پېښېږي بیا به یې زده کوم که ما ته نه را پېښېږي بیا یې نه زده کوم لکه مخکې تېر شوي درسونه کې موږ د سرو زرو سپینو زرو د نصاب او د زکات مسله ذکر کړې وه غالبا هر کور کې د زنانو سره سره زري د روپو یا روان درسونو کې هغه سامان زکات ورکول چې په هغې باندې ته تجارت کې دا مسله هم هر چا ته را پېښېدی شي نو ښه په توجه سره دا اورئ او که چېرته یو مسلې نیمه باندې پوهه نه شي نو بیا یې تپوس کولی شي بله مسله ده اوس یو سړی ما نه دا سوال هم کولی شي پته چا ذهن ته به راغلی و که نه چې تا دا ووایي چې ګډې بیزې په دې کې پارټنران یا اوښان دي یا غواګانې دي نو دا اثر کوي اثر داسې کوي چې د ټولو دا به جمع شي او د دې نه به زکات ورکړی کېږي موږ به نه ګورو چې دا کس جدا دی دا جدا دی چې دوی پارټنران دي او شریکان دي دا ټول یو حسابي آیا بغیر د څاروو نه په دې نور څه کې چې زکات دي لکه سپین زر شو
سره زر شو، میوې شوې، فصل شوې، په دې کې هم داسې ده چې پارټنران نه، هلته مسله جدا ده. دا مسله صرف دا د څاروو سره تعلق ساتي، د څاروو د دې موضوع سره، د دې نه علاوه نه. ښه بله مسله دا اوس ډېره اهمه ده، دا د سرو زرو، سپینو زرو، څاروو هر څه سره تعلق ساتي. یو سړی دی د هغه سره مال دی، که هغه د روپو په شکل کې دی، که هغه د سپینو زرو، د سرو زرو په شکل کې، د څاروو په شکل کې، او هغه نصاب ته ورسېدو، په یو وخت کې نصاب ته ورسېدو. نو چې نصاب ته ورسېدو اوس په دې باندې کال تېرېده پکار، آیا ټول کال به دا نصاب موجودي که نه؟ که په منځ کې لږ کمی پکې راشي نو دا حساب به بیا د سر نه کې. په مسله تاسو ونه رسېدئ، پوه شوئ؟ لکه موږ به داسې ووایو چې په رمضان کې یو سړی د نصاب مالک شو، د روژې په میاشت کې د نصاب مالک شو، روانې روژې پورې به ده سره د ټول کال دا نصاب لازم وي که نه؟ په منځ کې پکې کم شي او دا نصاب د خپل دغه نه راکته شي، نو بیا به دی دا کال هغه زوړ حساب وي که نه همدقه یو حساب به روان. دا خبره یاده کوي. ګوره هر هغه مال چې هغې کې زکات ورکړی کېږي، د دې دپاره دا شرط دی چې دا نصاب به ټول کال موجود وي. دې دپاره دا شرط دی چې نصاب به ټول کال موجود وي. ښه اوس په منځ کې داسې وخت راغی چې نصاب کم شو. لکه زه به هسې مثال در کوم، داسې نه چې څوک دا شمار یادوي، عدد یادوي. لکه موږ به دا وایو چې مثال د نصاب دا شو چې 10,000 روپۍ نصاب دی، صحیح شو؟ تا سره 10,000 روپۍ دي. د کال په دوران کې داسې وخت راغی چې دا 9,000 شوې، نو دې ځای کې ستا حساب ختم شو. اوس چې بیا 10,000 ته ورسېدې نو ته بیا څه کوې؟ بیا به دا قضیې وځي به حساب کې نه، نوی حساب به کې. په دې مسله پوه شوئ که نه؟ دوباره څوک به پوه شوی دی؟ ته یې ووایه عبدالمجیده. کم کال به شروع کیږي؟ هغه زوړ نوی کال به ته به څنګه پوه شوې؟ نوی چې نصاب ګوره د کال په منځ کې کم شو نو ستا د کال هغه حساب هغه ختم شو. اوس که بیا الله چې ته رحم وکړو او ستا د مال نصاب ته ورسېدو نو بیا به ته د سر نه د کال حساب شروع کړې. اوس به ورسېدو. بله مسله، یو سړی دی د نصاب مالک نه دی، وایي زه زکات مخکې ورکوم، لکه نصاب 10,000 روپۍ دي او د دې سره دي 6,000، دی وایي زه ترې دې کال زکات ورکوم. موږ ورته ویل که ته خو لا نصاب ته نه یې رسېدلی، وایي څه پته لګي الله رحم وکړي، خو زه ترې زکات مخکې ورکوم. نشي ورکولی، ته زکات ته څه شي ورکوې؟ نه فرض خبره نه، زکات ته د څه شي ورکوې؟ تا سره خو نصاب نشته. که دې څه ورکوي دا به عامه صدقه شمارلی کېږي. بله مسله، یو سړی د هغه سره نصاب دی، یعنې رمضان نه هغه حساب شروع کړی دی د کال، بل رمضان ته چې دی رسي د کال پوره کېږي، خو دی د رمضان نه د روان رمضان نه یو 2 میاشتې مخکې وایي زه دا زکات ورکوم، نصاب ورسره شتي، خو زه زکات ورکوم د دې کال د پوره کېدو نه مخکې. دا دی ورکولی شي او که نه. مسله دا یاده کوي چې زکات ورکول
یا زکات لازمیږي په انسان باندې کله چې کله د ده سره نصاب وي او د کال د حساب شروع شي. زه د رمضان په دې ځای رمضان اسان دی، یو سړی د هغه سره 10,000 روپۍ دي، دا نصاب شو، حساب د شروع کو د رمضان، د دې نه بعد په ده باندې زکات ورکول اوس لازم دي. خو کله به ورکوي چې کال پوره شي. که څوک یې را مخکې کوي نو تحقیقي قول په دې کې دا دی چې دا جایز دي. سوالات و جواباتو په نشست کې دا تپوس زمانه شی ما هلته ښه د وضاحت سره دې خبرې جواب کړی چې یو سړی د کال د پوره کېدو نه مخکې زکات ورکوي، دا به جایز یې وکړي او نصاب د سره شتي. هغه تېر شوي صورت کې نصاب نه وګورئ، داسې نه تاسو دواړه ګډوډ کوئ، دې کې نصاب شتي. دلیل پې څه دی؟ حدیث دی امام احمد، امام ترمذي، امام ابو داود راوړی دی چې عباس رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم تره دی راغلی و په رسول صلی الله علیه وسلم پسې او تپوس یې ترې کو چې زه زکات ورکولی شم او که نه مخکې د دې نه چې سر ته ورسي کال، زه ورکولی شم او که نه. نو فرخص له رسول صلی الله علیه وسلم ولا اجازت ورکو. یو بل حدیث دی د ابو هریره رضی الله عنه چې رسول صلی الله علیه وسلم عمر بن خطاب رضی الله عنه لېږلی و د زکات تراجمه کولو لپاره. چې راغی وی یا رسول الله ستا تره عباس زکات نه ورکوي، او غوسه عباس وی زکات منع کړی و چې نه ورکوم. رسول صلی الله علیه وسلم فهي علی ومثلها، د هغه خبره په ما د هغه پرېږده. نو علما وایي دا چې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه چې د هغه په ما ده، ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم د هغه نه د دې کال زکات تېر شوي کال اخیستی. اوس پوه شوې؟ نو چې کله تا سره نصاب وي او ته غواړې چې مخکې یې ورکې نو ورکولی شي، خو لیټ کولی نه شي. لیټ کول ناروا دي. چېرې زه رمضان کې په ما باندې زکات زما کال پوره کېږي او زه به یې خیر د دې غټ اختر نه وروسته ورکوم، نه، مخکې ورکولی شي وروسته نه. او دلته یو بله مسله ذهن ته راځي. یو سړی دی د روان کال زکات یې مخکې ورکولی شي که نه شي، خو نصاب ورسره وي، دا پکې موږ شرط ذکر کړی. ده چې کله زکات ورکو او لا کال ته ډېر وخت دی نو یو څو ورځې تېرې شوي وي چې د ده دا نصاب کم شو. ورسېدې په دې مسله پیسې څه حادثه راله، څه واقعه داسې راله چې د ده نه نصاب هغه کم شو. نو اوس به صحیح دا چې ده څه ورکړي دي دا به عامه صدقه شي. که ده وایي داسې کار به وکړو چې عامه صدقه به څنګه شي؟ که بیا نصاب الله زما پوره کو او کال پې تېر شو، یو هغه زکات چې به زه کم ورکوم یو هغه دا شو. موږ وایو نه، انما الاعمالو بالنیات، د اعمالو دارومدار په نیتونو باندې. تا دا په دې نیت ورکړی چې دا د دې کال دی، نو هغه څه شو؟ هغه عامه صدقه شو. او که داسې وشي اوس یو کس ته د هغه سره 100,000 روپۍ دي او ده ته د روان کال زکات ورکو، او کله چې هغه روان کال پوره شو دا کم چې د زکات ورکو هغه 40,000 شي، هغه 50,000 شي، نو بیا به د هغه زیاتي حساب کړي او د هغې نه به زکات ورکوي. پوه پې شوئ که نه؟ ښه، بله مسله د ډېرې اهمې مسلې دي. یو شی چې پای کې زکات لازم دی هغه بدلول په داسې څیز سره چې د هغې په جنس کې، لکه مثال یو سړی د هغه سره اوښان دي او نصاب د اوښانو څو دی؟ 15. د ده سره دي 15 اوښان او کال حساب د شروع کو په دې منځ کې د دا اوښان بدل کړو په نورو اوښانو باندې، دې نه غوره دي. یا بله څه مسله ده، خو الغرض د دا اوښان بدل کړو په څه باندې؟ په اوښانو باندې. یو سره غواګانې ولاړې دي هغې بدلې کړې په نورو غواګانو باندې، یا ورسره
ګډې بیزې دي هغه په نورو ګډو بیزو باندې بدل کړ سپین زر ورسره پراته دي سپین زر سره زر ورسره پراته دي هغه سره زر یې په سرو زرو بدل کړو نو موږ دا وایو دا ده چې کله راولګېدو دا سره زر یې په سرو زرو بدل کړو دې سره د کال هغه حساب نه دی ختم شوی ځکه چې جنس یو دی په دې مسله پوه شو که که نه ته وایې چې بیا ووایه ټول نه زیات دغه شوق تا ستا چې په مخه به د وي زکات ته مسلې چې بیان شي زکات مسلې اسانې دي خو لږ د الله د توفیق نه بعد لږ تیز دماغ غواړي مسله په دې زکات په دې مسلو کې نه ده مسله په موږ کې ده موږ کې مسله دا ده چې موږ چېرته دا خبرې اورېدلې نه دي زمونږ حقیقت دا دی د دین بیان اورېده د دین مسله اورېده دی چې موږ د جمعې خطبې له دا هم پکې دینداره سړی چې جمعې خطبې له هغه هلته خو تقریر او خطبې جدا کړي پښتو کې اولي بیا په عربۍ کې چې د پښتو هغه دغه له ورشي تقریر له دا پکې دینداره سړی یعنې که هلته هم زموږ جوماتونو ته لاړې نو دغه پښتو دې تقریر ته یو څو مشران د کلي ناستي او نور رامنډه وي ټول په اخره کې اخره کې رامنډې وي بیا د هغې نه بعد که چېرته یو عالم مسله بیان کړي نو دی به راپاڅېده چې جانماز یې په اوږه پروت و رامنډ موږ خو چېرته دا نه ده اورېدلې یاره سړی به چې اوس دله څه جواب ورکړي ته به چې دی 40 ګنټې د علماو بیانونو ته ناست دی او د کتابونو مطالعې ته پروت دی نن دی یو نوې مسله واورېده چې دی یاره موږ دا خو چې دا پکې موږ کوم نه ده اورېدلې ته خو د جمعې هغه کومه خطبه چې کېږي هغې له نه راځي نو په دین به څه پوه شي نو دا مسله په موږ کې ده مسله په دې مسلو کې نه ده دین خو الحمدلله ښه واضح دی اسان دي د هغې زده کول او مکه پخوانی دین دی خو ما او تا ترې لرې شي ما او ته نږدې نه ورتلو د هغې د لاسه هغه مسلې موږ ته ګرانې ښکاري او موږ ته داسې ښکاري چې یاره دا چې ته پته نشتي دا هم دغه اسلام مسلې دي ځکه دین مسلې دي خو موږ ځان په څه باندې عادت کړی دی لکه اوس ما ته مسله راغله ټلیفون راواله او جی ما ته دا مسله چې دا به حلال او که حرام به هغه راته وایي دا حلال بس موږ ټلیفون بند کړو یا راته هغه وایي چې دا حرام دی بس موږ ټلیفون بند کړو نه موږ ځان خبر کړو چې حلال ولې دي نه موږ ځان خبر کړو چې حرام ولې دي نه پسې اخوا موږ لاړو او قصه ویل اړه ختمه شو نو څه موږ په دین باندې پوه شو مسله هغه دا ده یو سړی دی د هغه سره سره دي موږ به وایو چې د هغه سره سره دي لس تولې صحیح ده او ده د کال حساب شروع کړی د 7 میاشتې وشو نصاب ورسره دی 7 میاشتې وشو 7 میاشتې بعد ده دا سره راواغستو په نورو سرو یې بدل کړو سره دي هغه هم سره دي خو ده پې بدل کړو اوس سوال دا دی چې د ده چې کال حساب 7 میاشتې شوي وي نو هغه 7 میاشتې ختم وسو بیا د سر نه کال شروع کوي موږ وایو نه کال حساب به رواني ولې جنس یو دی سره دي او دا هم سره دي ګډې بیزې دي دا هم ګډې بیزې دي اوښان دي دا هم اوښان دي غواګانې دا هم غواګانې سپین زرې دا هم سپین زرې ها اوس که یو شی بدل کړي به بل شي سره چې جنس یې بدل وي لکه یو سړی راولګېدو وی دا ما سره اوښان دي دا واله او ماله به بدل کړي یو څو غواګانې راکړه او په اوښانو باندې 6 میاشتې تېرې شوي وي نو موږ به دلته دا وایو چې هغه د کال حساب ختم شو اوس که دا نوي څه چې تا راوستي دي یا دې اخیستي دي هغه نصاب ته رسي نو ته به د نوي کال حساب شروع کوې ولې ځکه چې جنس بدل دی بله مسله د بهیمة الانعام نه علاوه بهیمة الانعام دغه څارویو ته ویلی کېږي ګډې بیزې اوښان او غواګانې د دې نه علاوه په ځناورو څارویو کې زکات شته او که نه لکه خر شو قچر شو نو په دې کې زکات نشته دا مسله یاده کړي زکات صرف په څه کې دی په دې بهیمة الانعام کې چې هغه ګډې بیزې دي اوښان دي
غواګانې دي او میخه د غواګانو یو قسم دی. پوه پې شوي که نه؟ چاته څه اشکال شته چې نه یې پوه په دې باندې؟ او ما به تپوسونه کړی وی خو کیدای شي هغه تپوسونه داسې چې هغه ګران پرېوځي. زه دا غواړم چې تاسو هغه تیر شوی در سوداګۍ نه مخکې درسو د زکات چې ما څومره د درسونه شروع کړي دي دا بار بار واورئ. چې دا دې واورېدو نو دا خبرې به ستا په ذهن کې به پرېوځي، کې به نه او ته به پوه شي. سړی ګوره په اول پورې مسله اورېدو باندې نه پوهېږي. که خیال هم کړی په سکول کې، په یونیورسټۍ کې، په مدرسه کې، په جامعه کې چې کله سړی سبق وایي که نه استاد راشي دا مسله بیان کړي، په اول پورې سړی وایي چې نه دی وایي څه، په سر د پاسه دا خبرې تېري وایي ته بیا واورې ورسره سړی عادت شي. نو چې عادت شي بیا پې دی پوه شي، بیا دته مسله واضح شي. د دې نه بعد بیا مسله ده د زکات په میوو کې او په فصل کې، او دا مسله به روان درس ته پرېږدو ځکه چې دغه بیا ځان له مستقل مسله ده او اوږده مسله ده. الله رب العزت دې موږ پوه کړي په دین باندې، او الله رب العزت دې موږ ته هغه علم نصیب کړي چې موږ له فایده په دنیا او په آخرت کې راکوي، او د هغه علم نه دې الله موږ وساتي چې موږ له تاوان او نقصان راکوي په دنیا او په آخرت کې. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.